زه مې د دین او د ملت دپاره امن غواړم. زه مې د دین او د ملت دپاره امن غواړم. د محبت د تلاوت دپاره امن غواړم. زه خو یوازې د پښتون دپاره ژوند نه غواړم. زه خو یوازې د پښتون دپاره ژوند نه غواړم. زه خو د ټول انسانیت دپاره امن غواړم. زه چې نارې د لر او بر د یووالي کوم. زه چې نارې د لر او بر د یووالي کوم. دا خو نفرت نه، د نفرت دپاره امن غواړم. سلامونه، نیکې هیلې پرزونې مو ومنئ. مینوالو ستاسو ورور مشال بنګش د خوشحال مازدیګر په خپرونه کې له دوحه قطر نه یو ځل بیا در سره مخاطب یم په دغه هیله چې روغ او جوړ به او ژوند ته به تازه. مینوالو د نور کله په شان نن هم په خپرونه کې یو ډیر د قدر وړ شخصیت را سره میلمه دی چې په پښتو او پښتنو مین لیکوال دی، د تعارف محتاج نه دی. راځم چې میلمه ته په خپرونه کې هرکلی ووایم. زاهد صاحب السلام علیکم. د خوشحال مازدیګر په خپرونه کې په پښتنه مینا درون هرکلی درته وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه مشال صاحب. هر څه نه مخکې خو ستاسو یوه نړۍ مننه کوم. ستاسو د خوشحال مازدیګر یوه نړۍ مننه چې زه خپل مینوالو ته مخاطب کړم او ځکه ستاسو هر څومره ستاینه وکړم د دې زیار د دې کړاو نو دا به کمه وي ځکه چې د دیار غیر په دې ستړي او په دې لنډ تنګ وخت کې تاسو د پښتو او د پښتو د ادب دپاره دومره زیار او کړاو کوئ. یقینا چې دا ستاسو د پښتو د ادب سره او د پښتو سره د مینې یو ډېر غټ ثبوت دی. نو زه ډېر داد درکوم په دې پروګرام باندې تاسو ته. مننه زاهد او رغزی صاحب، ستاسو هم یوه نړۍ مننه کوم. کور مو ودان خوشحاله او ژوندی اوسئ چې د خپل قیمتي وخت نه مو وخت وویستو او زموږ خپرونې ته مو وخت ورکړو. ستاسو هم یوه نړۍ مننه کوم. زاهد صاحب، هغو مینوالو سره خپله پیژنګلي وکړئ چې کم مینوال تاسو نه پیژندي. مننه مشال صاحب. زما نامه محمد اسحاق دی او ادبي نوم مې زاهد او رغزی دی او زه د کورمې جنسۍ او چونکې اوس خو زیله شوې ده د ضلع کورم د بګن کلي سره تعلق لرم او همهلته زیږېدلی یم. تېر یو کال نه په دوحه قطر کې د مسافرۍ ژوند کوم. مننه مو کوم زاهد صاحب. کور مو ودان خوشحاله او ژوندی اوسئ چې مینوالو سره مو خپل ځان معرفي کړو. یو نړۍ مننه مو کوم. زاهد صاحب، د خوشحال مازدیګر مینوال سترګې په لار دي که د خپلې خوښې څه مو را سره شریک کړو نو ډېره مننه به مو. غزل نه مخکې یو څو شعرونه وایم چې ما خو پاللې د ژوندون د ودانۍ دپاره، ما خو پاللې د ژوندون د ودانۍ دپاره او ارمانه تخم یې وبال شوې د ځوانۍ دپاره. ډېر ښه. او مننه او شعر دی چې هغې ته وایه چې وجود کې مې د ساه غوندې، هغې ته وایه چې وجود کې مې د ساه غوندې او د ځان د خیال ساتي زما د زندګۍ دپاره. او مننه او شعر دی چې زه محترمه ته ورځه د شال توهین مه کوه. زه محترمه ته ورځه د شال توهین مه کوه او زه به مې بل پیوند پیدا کړم د شړۍ دپاره. او ډېره مننه. او دا یو کلام وایم چې غزل مطلب وایي چې د ورځې کار وکړم د شپې دا لیونی قرار کړم. د ورځې کار وکړم د شپې دا لیونی قرار کړم او مسافري ده د لاسو باندې زړګی قرار کړم. مننه. د ورځې کار وکړم د شپې دا لیونی قرار کړم او مسافري ده د لاسو باندې زړګی قرار کړم. او زړه کې مې یاد د زړه پر هر کې د غمونو مالګې، زړه کې مې یاد د زړه پر هر کې د غمونو مالګې او درد زړګي که دوران شوي پر هر سوی قرار کړم. او مننه. او کله ناکله چې رایات شي زړه مې څړیکې وکړي، کله ناکله چې رایات شي زړه مې څړیکې وکړي او یوازې کښېنم په لیدو یې د سپوږمۍ قرار کړم. مننه. او شعر ده چې ذکر د مینې وکړم ته د نفرت لور پرې سم کړې. ذکر د مینې وکړم ته د نفرت لور پرې سم کړې او باور مې نشي چې ګاونډ کې مې سپرلی قرار کړم. مننه. ذکر د مینې وکړم ته د نفرت لور پرې سم کړې او باور مې نشي چې ګاونډ کې مې سپرلی قرار کړم. او زړګیه زه او ته خو دواړه شو ستومانه پکې. زړګیه زه او ته خو دواړه شو ستومانه پکې او خوښه دې نه ده چې خپل ځان له زندګۍ قرار کړم. او مننه. او شعر ده چې د مکتب ورکې څه للی کې د چودنې خبر، مکتب ورکې څه للی کې د چودنې خبر او خو صفا وایه چې مکتب نه مې بچی قرار کړم. مننه. ډېره مننه. د مکتب ورکې څه للی کې د چودنې خبر او خو صفا وایه چې مکتب نه مې بچی قرار کړم او زه د ژوند
داسې بدرنګ پړاو ته راوستم چې زه د ژوند داسې بدرنګ پړاو ته راوستم چې او باور مې نشي چې بیا سر باندې پټکې قرار کړم ډېر مننه او زه د ژوند داسې بدرنګ پړاو ته راوستم چې باور مې نشي چې بیا سر باندې پټکې قرار کړم او خدای دې دا نه کړي چې د مینې ترانې هېرې کړم خدای دې دا نه کړي چې د مینې ترانې هېرې کړم او خو بس زاهده دې جنګونو له شوخۍ قرار کړم زاهد صاحب یو ځل بیا مننه ډېره مننه خدای دې دا نه کړي چې د مینې ترانې هېرې کړم او زاهده خو بس زاهده دې جنګونو له شوخۍ قرار کړم نور وایم چې حجره جماعت کلی کوڅه باندې د اور پورې کړو حجره جماعت کلی کوڅه باندې د اور پورې کړو او ړوند شي زمونږ په سرمایه باندې د اور پورې کړو ډېر ښکلی دا شعر هم یو مننه ډېره مننه حجره جماعت کلی کوڅه باندې د اور پورې کړو او ړوند شي زمونږ په سرمایه باندې د اور پورې کړو او چنار دې وسو چنا وچه شوه ګودر خاورې شو چنار دې وسو چینه وچه شوه ګودر خاورې شو او د ځمکني جنت حصه باندې د اور پورې کړو ډېره مننه چنار دې وسو چینه وچه شوه ګودر خاورې شو او د ځمکني جنت حصه باندې د اور پورې کړو او باداره بل ځل دې تمهې د شهادت خرڅې وي باداره بل ځل دې تمهې د شهادت خرڅې وي او دا ځل په کومه اراده باندې د اور پورې کړو ډېره مننه دا یو بل کلام دی وایي چې د غزل مطلب ده چې یو څو تیرې لمحې راته خیالونه بوږنوي یو څو تیرې لمحې راته خیالونه بوږنوي او والله چې اوس مې هم د چا یادونه بوږنوي مننه او زه ګرم نه یم چې ستا رخسار ته ګورم او زیړېږم زه ګرم نه یم چې ستا رخسار ته ګورم او زیړېږم او رخسار دې د ګلاب په مخ رنګونه بوږنوي ډېره مننه ډېره مننه وایي چې دا څوک دی چې قدم په قدم زړونو نه پرېوځي دا څوک دی چې قدم په قدم زړونو نه پرېوځي او دا څوک دی چې قدم په قدم زړونه بوږنوي ډېره مننه وایي چې منم چې نن مې چغې ستا تر غوږو نه رسیږي منم چې نن مې چغې ستا تر غوږو نه رسیږي او خو ګورې به اواز به مې وختونه بوږنوي مننه او دې زړه ته دې باداره خدای ګهونې زما ځیک شي دې زړه ته دې باداره خدای ګهونې زما ځیک شي او ای کاڼې هم د دې ماشوم سوالونه بوږنوي مننه او دې زړه ته دې باداره خدای ګهونې زما ځیک شي او ای کاڼې هم د دې ماشوم سوالونه بوږنوي او دا ګورې سړی یوسي او بې سره تنه راوړي دا ګورې سړی یوسي او بې سره تنه راوړي او پوهېږي دا پوهانو ته فکرونه بوږنوي مننه ډېره مننه دا ګورې سړی یوسي او بې سره تنه راوړي دا ګورې سړی یوسي او بې سره تنه راوړي او پوهېږي دا پوهانو ته فکرونه بوږنوي او مکتب کې چا دیوال باندې تصویر د ټوپک جوړ دی مکتب کې چا دیوال باندې تصویر د ټوپک جوړ دی او جوړ بیا مې په لاسو کې کتابونه بوږنوي مننه مکتب کې چا دیوال باندې تصویر د ټوپک جوړ دی او جوړ بیا مې په لاسو کې کتابونه بوږنوي او غزل کې خو مزه کوي ډېره مننه مقتده وایي چې غزل کې خو مزه کوي څه شو غوندې رنګونه غزل کې خو مزه کوي څه شو غوندې خیالونه او زاهد لیونی شوی دی ذهنونه بوږنوي زاهد صاحب ډېر ښکلی مینوالو دا و زاهد او رغزی صاحب چې ښکلي او خوندور کلامونه مو ترې واورېدو یو جهان مننه کوو زاهد صاحب په اخره کې هغو مینوالو ته څه پیغام ورکوي څوک چې د سوشل میډیا د لارې په لر او بر کې مبارزې کوي یو بل ته کنځلې کوي هغو خلکو ته په کومه سترګه ګوري او څه پیغام ورکوي مشال صاحب ډېره مننه او زما په خیال دا کار خو هغه څوک کوي او د هغه سوچ د هغه فکر د هغه پالیسۍ د لاندې کوي دا د انګریزانو د زمانې نه یوه پالیسي وه چې هغو دا پالیسي وه چې ډیوایډ اینډ رول هغو به دا بدرنګه پالیسي هغو جوړه کړې وه چې خلک اول تقسیم که بیا حکومت پې وکړه نو دا خلک که هر څوک هم دا کار کوي نو زه خو وایم چې دا د هغو دې پالیسۍ ته او دې سوچ ته وده ورکول دي او موږ ته پکار ده چې موږ
د سوچ ته وده ورنکړو او مونږ د انګریزانو او د زمونږ د دښمن دا ارمان په خپل لاسو پوره نه کړو. مونږ ته پکار ده چې مونږ د اتفاق اتحاد مظاهره وکړو. منم په هر ځای کې دوه رایې هم کېدای شي، تنقید کول هم د ژوند حصه ده، خو باوجود د دې چې مونږ تنقید په کنځلو یا په یو بل پسې په بدو ردو ویلو باندې وکړو، په دې باندې موږ ته تنقید نه دی پکار چې موږ په دې باندې وکړو. پکار ده چې موږ تنقید د دلیل په بنیاد وکړو، د اخلاقو په بنیاد یې وکړو. او نور زه خو دومره نه یم، زه به شاته څه پیغام ورکړم، خو دومره به ضرور ستاسو د مشال مینوالو ته او د ادب مینوالو ته او خصوصا ټولو پښتنو ته ووایم چې ژوند ډېر خوږ دی، ژوند سره مینه وکړئ، زده کړه وکړئ، قلم او کتاب سره مینه وکړئ، د مینې دپاره مبارزه وکړئ، د امن دپاره مبارزه وکړئ، د ژوند دپاره مبارزه وکړئ، خپله هم په مینه ژوند وکړئ او نور خلک هم ژوند ته پرېږدئ. مننه. زاهد اورغزی صاحب د ښکلي پیغام څخه مو یوه نړۍ مننه کوو. د خپل قیمتي وخت نه مو وخت وویستو، خوشحال مازدیګر خپرونې ته مو وخت ورکړو. یو جهان مننه مو کوو، کور مو ودان. مینوالو دا و زاهد اورغزی صاحب چې ښکلي خپرونه مو ترې واورېده. تر بلې خپرونې پورې خپل ګران رور مشال بنګشتاور کې اجازت چې شرطه هم یې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.